الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت لا یو ورځ مقرر کړې ده هفته کې یو ورځ چې هغې ته د جمعې ورځ وي او دا د اختر ورځ ده د مسلمان دپاره یوم العید ورته ویلی شوی دی ځکه چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته یو یهودي وی چې یو ورځ ده او که دا ورځ یو آیت دی په قرآن شریف کې چې تاسو ته الله نازل کړی دی که دا آیت الله مونږ ته نازل کړی وی دغه ورځ به مونږ د اختر ورځ جوړه کړې وه په دې به اختر کاو دومره قیمتي آیات الله نازل کړی دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته تپوس وکړه وی ایت آیت هي دا کم آیت ته یهودی ورته وی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نن ما تاسو ته خپل پرځونه او احسانات پورا کړل د قرآن په شکل کې چې څومره د عقیدې د عمل د اخلاقو د معاملاتو خبرې وې چې دا زما یو ډېر لوی نعمت دی مې نن پوره کو او ستاسو دین مو کامل کو دین مکمل شو دې کې به نه زیاتې راځي نه به نقصان راځي او د دین نوم هم درته ما کېښود چې هغې ته اسلام وایي وردویت لکم الاسلام دینا نو چې الله اعلانو کی چې نعمت میں در باندې خپل تام کو الله اعلانو کی چې دین میں درته پورا کو دا دین زما دی ما درته پورا کو دا زما نعمتونه دي او د دین نوم هم درته ما کېښود چې اسلام د دې نه غټه د خوشحالۍ خبره بله نشته نو که دا آیت مونږ ته نازل وی نو مونږ به په دې ورځ د اختر ورځ جوړه کړې وه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته څه وی وی تا ته پته شته تاسو به د آیت د نازلېدو نه پس دا ورځ د اختر جوړوله او مونږ ته الله مخکې نه د دوو اخترونو پر ورځ دا آیت نازل کړی دی د دوو اخترونو پر ورځ دا د عرفات په میدان کې نازل دی ورځ د عرفې وه او د جمعې مو وه نو د جمعې ورځ ته د اختر ورځ وي د اختر ګوره اختر څه ته وایي اختر د خوشحالۍ ورځ ته وایي انتهایي چې خوشحالي پکې وي نو د مسلمان دپاره خو خوشحالي دا ده چې دی پکې عبادت وکړي او د عبادت ثواب ورته اوچت میلو شي مسلمان له خوشحالي دا ده چې دی پکې الله راضي کړي مسلمان له خوشحالي دا ده چې دی داسې عمل وکړي چې د نه الله راضي شي دې نه غټ اختر بل کم دی دا نور اخترونه خو یو ورځ خوشحالي وي تېره شي پیسې پکې ولګې جامې جوړې والې وروسته بیا ګوتې شمېرې او خو بلا پیسې مې ولګېدې او دا جمعې د ورځې خوشحالي ده هغه ده چې تا ته به په دې دومره د دې په عبادت سکون میلو شي چې قیامت کې به راته پته لګي دا هغه ورځ ده چې ته پکې الله خوشحالولی شي دا هغه ورځ ده چې ستا دعا پکې قبلیږي دا هغه ورځ ده چې ته پکې الله راضي کولی شي دا هغه ورځ ده چې په دې عبادت په ډبل ثوابونه میلاویږي امام غزالی